د خیال انځور د یوټیوب چینل درنو تعقیبونکو ملګرو، تاسو د 10 ولسمشر د ناول 3 برخې واورېدلې. په تېره برخه کې تاسو اورېدلي وو چې د ښکلا پلار ښکلا ته د 10 ولسمشر په اړه ډېرې زیاتې ناویل شوې خبرې وکړلې، چې یوه بېلګه یې ورته د ملي پیوستون پروګرام یاد کړی و. راځو د 10 ولسمشر د ناول په 4مه برخه باندې پیل کوو. د ملي پیوستون پروګرام په اورېدلو سره ښکلا ځیر شوه. ویې ویل: ملي پیوستون پروګرام؟ هغه پروګرام چې زموږ د کلي ساه یې هم جوړه کړه. الماس په شونډو ژبه کش کړه. ویې ویل: اوهو لورې، هماغه ملي پیوستون یادوه. په دې وخت کې د الماس موبایل وکړنګېده. الماس موبایل راپورته کړ. د سکرین پر مخ یې د درویش نوم پړکېدلو. د موبایل پر سکرین یې ګوته کش کړه. وخت ته یې ونیولو. السلام علیکم رئیس صاحب. له هغه لوري هم خبرې کېدلې. الماس غوږ ورته نیولی و. یوه شېبه وروسته یې وویل: سمه ده رئیس صاحب، وپوهېدم. د خدای په امان، ښه وخت. د موبایل پر سکرین یې بیا ګوته کش کړه. اړیکه غوڅه شوه. موبایل یې پر توشکه واچوه. ښکلا اندېښنو په مخه کړې وه، نو ځکه یې وپوښتل: پلاره څوک و او څه یې ویل؟ رئیس صاحب وغوښتلې سبا ته د ځوانانو د ذهنیت جوړونې په موخه یو لکچر وړاندې کړم. په هر صورت د ملي پیوستون خبرې ته راګرځم. دا پروګرام د افغانستان په کلیو کې د سیمه ییزو شوراګانو جوړول و. همدغو شوراګانو د خپلو سیمو لومړیتوبونه ټاکل، د پلانونو او پلي کولو مسؤلیت په غاړه لرلو. بیا ورسره یوه اندازه مالي مرسته کېدله. نوموړی پروګرام په ټول هېواد کې له هرکلي سره مخ شو. په افغانستان کې د ملي پیوستون د بریالي کېدلو له مخه یې په ډېرو نورو هېوادونو کې دا پلان ونیول شولو چې په خپلو سیمو کې ورته پروګرام پلان او پلي کړي. ښکلا چې د پلار نازولې لور وه، په ډېر ناز له ځایه پورته شوه. طلایي ویښتان یې 2-3 ځله یو خوا او بل خوا څڼ وهل. سر یې پورته کړ. په تصویر کې یې سترګې ونیولې. ویې ویل: ډنګر وجود او دومره لوی کارونه. ښکلا بېرته خپل ځای ته راوګرځېدله. الماس هم پرته له څه ویلو په خپلو خبرو پیل وکړ. د مخابراتو وزارت سره یې مرسته وکړه او د یوې رڼې پروسې له لارې مخابراتي شرکتونو ته د فعالیت او پانګونې جواز ورکولو سپارښتنې او لارښوونې وکړې. دا کار ډېر اغېزمن و. په پیل کې د موبایلونو شمېر 100,000 سیټ و. 7 کاله وروسته 9 میلیونو ته لوړ شو. ښکلا له جیبه موبایل راویست. د موبایل په سکرین یې ګوتې وتپولې. بیا یې وویل: واه دا هم د هڅو ثمره ده. الماس د خو په معنا سر وښوراوه. خپلې خبرې یې اوږدې کړې. د 9 ولسمشر د ټاکل کېدو وروسته یې په کابینه کې د دندې ترسرولو څخه ډډه وکړه او د کابل پوهنتون ریاست یې غوره وبللو. د ښکلا شونډې وغوړېدې. ویې پوښتل: دا ولې؟ د الماس تندی تریو شو. زیاته یې کړه: له نظام یې زړه تور و. په اداري فساد ککړ نظام و. د ریاست دندې ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نوي نسل ته د وطن پالنې مفکوره ور پیچکاري کړي. الماس بیا د تصویر په لوري مخ تاو کړ. یوه شېبه غلی و. ښکلا یې چوپتیا ور ماته کړه. ویې ویل: پلاره ولې غلی شوې؟ الماس وخندل. په خندا کې یې وویل: لږ خو مې فکر ته پرېږده که نه. هههه. الماس د کابل پوهنتون د ریاست په هکله زیاته کړه. کله چې د کابل پوهنتون د ریاست دنده ور پر غاړه شوه، د پام وړ بدلونونه یې هم راوستل. ښه بېلګه یې د ګډ اداري سیستم غوښتنه وه. د ادارې غړي، استادان او شاګردان ټول راټولېدل او د ستونزو حل به یې موندلو. د کابل پوهنتون په هکله یې لرلید داسې و چې په هغه کې نارینه او ښځینه محصلان یې لازم مهارتونه ترلاسه کړي او د خپلې دردېدلې ټولنې لپاره اغېزمن تمام شي. د دولت د اغېزمنتوب لپاره یې د یو انسټیټوټ بنسټ کېښود چې د اغېزمن حکومت کولو او شفاف سیستم په اړه له حکومتونو او د هغوی له نړیوالو مرستندویانو سره مرسته وکړي. الماس له ځایه پورته شو. د کتابونو د المارۍ دړه یې راکش کړه. لاس یې ور اوږد کړ. له المارۍ یو کتاب راواخیست. ښکلا هم الماس له سترګو نه غورځولو. الماس بېرته په خپل ځای کېناست. ویې ویل: له زیاتو بوختیو سره لیکوالي هم کوله. د ناکامو دولتونو سمونې په نوم یو کتاب چاپ او خپور شو. په دې وروستیو کې دا کتاب چې زما په لاس کې دی، د عادلانه نظام لار په نوم په پښتو ژبه چاپ او خپور شو. ښکلا لاس ور وغځولو.
د پلار له لاسه کتاب واخیست. د کتاب د پختۍ شا او مخ یې ولیدل. بیا یې وویل د دومره بوختیاو سره سره یې بیا کتابونه هم لیکلي، په زړه پورې ده. الماس په پیاله کې پاتې چای په سر واړاوه. چای یې په ستوني کې کوړا وکړه. پیاله تشه شوه. ښکلا په لاس کې کتاب نیولی و. له ځایه پورته شوه. په بل لاس یې چاینک راپورته کړ. طلایي ویښتان یې پر مخ خواره واره پراته وو. د پلار پیاله یې ډکه کړه. د پیالې له منځه تودې لړې ختلې. الماس یوه شېبه غلی و. ښکلا بیا په خپل ځای کېناسته. په ښي لاس یې ویښتان بیل کړل. نیم یې یو خوا واړول او نیم یې بله خوا. سپین مخ او شنې سترګې یې ځلېدې. کتاب یې هماغسې په لاس کې نیولی و. غوښتل چې له پلاره نور څه واوري. پلار ته یې وکتل. ښه پلاره. الماس غاړه تازه کړه. ویې ویل څو کاله وروسته د افغانستان له لوري د ملګرو ملتونو عمومي مشرۍ ته ونومول شو چې د کوفي عنعان ځایناستې شي. له بده مرغه چې دا ځای بانکي مون خپل کړ. د بانکي مون په بریا د ښکلا په تندي کې ګونځې پیدا شوې. الماس د ښکلا په خفګان وپوهېده، نو خبره یې اوږده کړه. لورې 99 سلنه ماتې په خپله بریا ده. همدارنګه د ماتې دویم نوم بریا بلل کېږي. تله هم د بریاو باران نه اوري. الماس یوه شېبه غلی شو. بیا یې خبرې پیال کړې. د یوې ځانګړې وړتیا له مخې د امریکا متحده ایالاتو د سکرانتین پوهنتون افتخاري دوکتورا ورکړه او له دې یو کال وروسته د کاناډا د ګیف پوهنتون هم افتخاري دوکتورا ورته ډالۍ کړه. د دې خبرې په اورېدلو سره د ښکلا په تندي کې ګونځې ورکې شوې. د الماس خبره لا نه وه خلاصه چې ښکلا خپلې وریځې کش کړې او ویل موږ هم عجیب خلک یو. الماس ورو وویل هغه څنګه لورې؟ ښکلا په کتاب کې سترګې ونیولې. بیا یې سترګې پورته کړې. ویې ویل هغه څوک چې 2 ماسټري او 3 دوکتوراوې ولري او د نړۍ یو بیلګه وي له هغه چا سره چې په یوه تله تلو چې په جهادي جبهو کې په پچکارۍ لګولو ځان ته ډاکټر وایي. الماس مسکی شو. په لوړ غږ یې ویل دنیا کې ټول د میړو نشته. دنیا کې ټول د میړو نشته. ټول د پیسو دی. مسلیان خانانه وینه. بس د ګاونډیو او نورو هیوادونو د پیسو زور دی چې هر څوک ځان نومندوي. دلته د تور او سپین ترمنځ توپیر نه کیږي. هر څوک ښاغلی دی. په هر صورت خپلو خبرو ته راګرځم. په لومړي ځل په ټولټاکنو کې ځان ولسمشریزو ټاکنو لپاره نومان کړ. په پایله کې 4م نفر اعلان شو. د ښکلا په مخ کې بیا وینه وتښتېدله او د پلار په کڅوړو سترګو کې سترګې ونیولې. یوه شېبه غلې وه. بیا یې وویل دا و د 10م ولسمشر د ناول 4مه برخه. تر راتلونکې برخې مو په لایزال څښتن تعالی سپارم.